بالله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزمن ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له بالجنة. رواه البخاري في حفظ اللسان. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو خوشحاله یو چې الله تعالی موږ او تاسو ته د یوې جمعې نه تر بلې جمعې پورې دا فرصت د ژوند راوبخه او بیا په دې ټولو مخلوقاتو کې موږ او تاسو د دې وړ وګڼلو چې خپلې عبادت خانې ته او دعوت خانې ته راشو او د الله تعالی سره یو څو وخته چې یو او څو لحظې چې یو الله تعالی دې موږ ستاسو دغه هر څه په نیکۍ او احسان کې قبول کړي او الله تعالی دې اجرونه په دې دنیا او په هغې دنیا ټولو مسلمانانو ته ورکړي. کوم خلق چې نه راځي هغې ته دې الله تعالی هدایت وکړي او د الله تعالی په عبادت باندې دې الله تعالی عادت کړي. کوم آیاتونه چې ما ولوستل د دې عمومي دوه موضوعګانې دي. یو دا چې مسخره کول او یا سخر کول، یو بل چا پورې خندا کول او د یو بل سړي مذمت او غیبت کول، دې دواړو عنوانونو باندې غږیږو. الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو مطابق که چېرته موږ مومنیت په ځای باندې وساتو او د مسلمانانو غوندې د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت تابعداري وکړو، نو موږ تاسو په د ژوند په هره زاویه او په هر کونج کې او په هر برانچ او په هر شخص کې الله جل جلاله موږ تاسو ته نجات راکړي او بالاخره یو کامیاب ژوند، یو پاک او سپېڅلي ژوند خاوندان بشو او د شریعت د قانون لاندې به زموږ او ستاسو حریت او ازادي خوندي وي او بل چاته مو ضرر نه رسېږي. د هغې موضوعګانو نه یو دا دی نن چې ما کوم آیاتونه ولوستل. الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ای مؤمنانو، خطاب کوي په مؤمن باندې او مؤمن سره دا شایستګي نه لري. الله تعالی ته موږ تاسو ډېر زیات ګران یو، ځکه همیش دپاره یې موږ تاسو ته د مؤمنانو خطاب کړی دی. او مؤمن دې ته وایي چې څوک ایماندار وي، او ایماندار هغه چاته وي چې یو پوره سړی وي، او پوره سړی هغه چاته ویل کېږي چې په ټولو صفتونو د انسانیت او شریعت باندې موصوف وي. نو دې ته سړی الله جل جلاله موږ تاسو ته ډېر درنښت راکوي. موږ لري الله تعالی د همدې عنوان لاندې مؤمنان کې: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ای مؤمنانو، ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی، مسخرې مه کوئ یو قوم د بل قوم پورې، یعنی یو سړی د بل سړي پورې، سړي د سړو پورې، قوم د قوم پورې، قبیله د قبیلې پورې، او ټول هره ګروه د بلې ګروه پورې مسخرې مه کوئ. او بیا وایي چې قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کیدای شي ای کسانو چې تاسو مسخرې کوئ، هغه څوک بهتر وي د تاسو نه چې ستاسو د مسخرو لاندې واقع کېږي. کیدای شي هغه ستاسو نه ډېر زیات بهتر وي، خو تاسو په دې باندې ولا نساء من نساء. تاسو ښځې، ای ښځو، مه کوئ مسخرې یو بل پورې، مه کوئ ټوکې ټکالې یو بل پورې. ولې مه کوئ؟ عسى ان یکن خیرا منهن. کیدای شي ای ښځو چې تاسو مسخرې کوئ او ټوکې ټکالې او خندا کوئ، هغه ښځې د تاسو نه بهترې وي کومې پورې چې تاسو خاندئ او خوشحالي کوئ. هغه تاسو ته کهتر او هغه تاسو ته وړي او هغه تاته صغیرې او هغه تاته سپکې او هغه تاته عاجزې او هغه تاته ضعیفې ښکاره کېږي. کیدای شي هغه د تا نه ډېرې زیاتې قوي وي، هم په دین کې هم په نزد د خدای باندې. ځکه د الله په نزد باندې څوک بری دی او د الله په نزد څوک قدر لري، دا تاسو ته پته نشته دی. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم. او خپل ځانونو باندې لقبونه مه راوړئ، خپل ځانونه مه مخته کوئ په دې کې چې خپل ولا تلمزوا انفسکم، خپل ځانونو ته په
کهترۍ او په سپکۍ باندې مه ګورئ. ولې خپلو ځانونو ته؟ څوک خپل ځان ته په سپکۍ نه ګوري. معنا یې دا ده لکه بل یو آیات شریف کې فرمایي چې ولا تقتلوا انفسکم، خپل ځانونه مه وژنئ. معنا یې څه ده؟ معنا یې دا ده چې بل څوک وژني لکه خپل ځان چې وژني، د هغې په عوض کې ته وژل کېږي. همداسې که ته چېرته یو چا ته تلمز وکړې او یو چا ته بد الفاظ استعمال کړي او د هغې عیبجویي وکړي، د دې معنا دا ده چې تا خپله عیبجویي کړې ده. ځکه دې خپله عیبجویي کړې ده چې همیش د بل چا دپاره یو څه شی څرګندوي چې هغه عیبجن کړي، هغه خراب کړي، هغه معیوب کړي. هغه داسې دی لکه خپل ځان ته چې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې ډېر ښایسته مثال وایي. صحابو ته وایي یا صحابو تاسو خپل مور او پلار ته کنځل مه کوئ. صحابه وایي یا رسول الله داسې څوک هم شته چې خپل مور او پلار ته به کنځل او بد رد وکړي؟ وایي هو شته یې. وایي څنګه دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ وایي هغه څوک چې تاسو د بل چا مور او پلار ته کنځل کوئ، معنا یې دا ده لکه خپل مور او پلار ته چې کنځل کوئ، ځکه هغه به تاسو ته جواب درکوي او ستا مور او پلار به یادوي. نو باعث د تعداد ظلم ته شوي، فلهذا لکه خپل مور او پلار ته چې کنځل کړي. دلته هم داسې وي ولا تلمزوا انفسکم، خپل ځانونه مه سپکوئ، خپل ځانونو ته بد عیبجویي مه کوئ، خپل ځانونه او نفسونو کې څه مه لټوئ. لږ برابر شئ په لاره باندې. لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، او چا باندې ویشتل مه کوئ د بدو لقبونو. تلمز دې ته ویلی کېږي چې پلاني دا کار وکړه، پلاني دې کار وکړه، پټ پټ ورپسې یو عیب راوباسي او د هغه عیب لاندې راولي. او القاب دې ته ویلی کېږي چې هغې ته وایي چې هغه خو ګډ دی، هغه فاسق دی، هغه فاجر دی، هغه ونه یې ټیټه ده، د هغې قد خراب دی، د هغې رنګ خراب دی، د هغې شکل خراب دی، هغې جسامت خراب دی، هغه رپیږي، هغه ګوزنګي دی، هغه پیرانی دی، هغه دا دی، هغه دا دی. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. چاته هم کله لقبونه بې ځایه استعمال نه کوي او نه څوک په دې باندې وکوي چې دې باندې څوک ورټوي او څوک پرې خفه کوي او ضعیفه یې کوي. کوشش کوي چې یو بل انسان ضعیفه کړي او خپل ځان قوي کړي. خو دا معلومه نه ده د خدای په نیز باندې ته قوي که هغه قوي دی، د خدای په نیز ته بهتر یې که هغه بهتر دی، د اجتماع په نیز ته بهتر یې که هغه بهتر دی. الله تعالی په نیز باندې چې کوم انسان بهتر وي هغې ته هدایت د نیکو کوي، په مستقیمه لاره یې برابروي. فلهذا تا ولې دا ټول شی نه ایر کړه؟ شاه مظفر د انډیا یو ډېر زیات غټ خوا په بحر صغیر کې یو ډېر غټ پادشاه و. هغې ډېر یو ښایسته مثال وایي. شاه مظفر وایي چې کله چې موږ خپل عیبونه نه لیدل نو د خلکو عیبونه هم لیدل، خو کله مو چې خپل عیبونه ولیدل ټول خلک راته ښایسته ښکاره شو او ښه راته ښکاره شو. همیش موږ د بل عیبونه ګورو ځکه راته ځان ښایسته ښکاره کېږي، او که خپل عیب وګورو نو د بل چا عیبونه به بیا راته هغو به راته بیا ډېر ښه ښکاره شي. فلهذا د همدې نه دی چې ولې دلته د آیات شریف کې یو عجیب و غریب یو لف و نشر او یو بلاغت و فصاحت بل دی. قوم من قوم، د قوم نه عبارت سړي د سړو باید مسخره ونه کړي، خلک ونه خندوي او خلکو باندې باید رشخند ونه وهي، خلکو باندې پسخند ونه وهي. یوازې مسخره کېده په دې باندې نه دي چې یو سړی وایي چې دا پلانې سړی داسې دی داسې دی، تور دی سور دی شین دی دا دی هغه دی، پلار یې نشته مور یې نشته غریب دی پیسې یې نه لري فقیر دی. یوازې دا مسخره نه ده، په لاسونو هم کېږي چې اشاره ورته وکړي چې دا سړی وګوره. په سترګو باندې هم د سترګو په اشارو هم کېږي، د شونډو په بوڅولو باندې هم کېږي، د پوزې په کږولو باندې هم کېږي، په خپه باندې هم کېږي. کومه نخره چې ته یو چا پورې کې او د هغې مسخره کې د دې نخرو نوم تمسخر دی، او دا تمسخر په هر اندام او په هر عضو باندې چې کې د هغې کې برکت نه وي. لاس دې په دې په ځای باندې چې هغې ته اشاره وکړي، خوله دې د هغې په ځای چې هغې ته خبرې وکړي، سترګې دې د هغې په ورځ دی چې ته هغې ته یې ورپې، پوزه دې د هغې په ځای چې هغې ته کږه شي. ولې د خدای په ذکر باندې نه خوځې؟ ولې د الله تعالی په صفت باندې نه خوځې؟ ولې د هماغه سړي د هدایت باندې ولې نه خوځې؟ ولې یو نصیحت باندې نه خوځې؟ ولې دا دومره قیمتي وخت ځان نه ضایع کړ او کرام الکاتبین درته دا ولیکل چې ته یو مسخره کننده، ته خو په سرکس کې نه یې ولاړ، ته خو په تیاتر کې نه یې ولاړ، ته خو د خلکو د خندولو دپاره نه یې، ته خو یو مسخره سړی نه یې، تا کې خو یو شخصیت دی، تا کې خو یو هغه رجولیت او هغه تصرف دی چې الله تعالی ته په خپله باندې درته خطاب کړی چې آمنو تا ایماندار یې. ای ایمانداره ولې دې داسې وکړه؟ ولې د یو تیاتر په سټیج باندې ودرېدې؟ ولې د یو سرکس په سټیج باندې ولې د مسخرې شروع کړې؟
دې ستا مسخرو کې هغې ته څه هغې ته اجر میلاویږي هغې ته اجر ورکول کېږي او ته په خپله باندې سپکېږي ځکه ستا د خولې نه دا الفاظ اورېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته نصیحت وکړه په اعظم د خیرونو باندې بهترین خیر باندې هغه ته ژبه ونیسه ژبه دې حفظ کا اعظم د خیر دا دی چې خپله ژبه ونیسي ضرورت څه دی چې ته دا کارونه کوې یو خو تمسخر شو بل دا چې تنابز شو او ښځو ته هم بیل شوې ځکه چې مهمه ده موضوع د ښځو دپاره بیل صنف د سړو دپاره بیل صنف ښځې هم مه کوئ اکثر دا مرضونه په ښځو کې ډېر زیات وي پردو ودونو کې پردو مړو کې هر څه واده خوشحالي پاتې شي مړي پاتې شي یو بل پسې خبرې کول وي یو بل پسې مسخرې کول وي ټوکې کول وي د چا کالو او جامو پورې خاندي د چا په لپټو سرونو پورې خاندي د چا په آرایش پورې خاندي او د چا په څه او د چا په څه پورې خاندي حتی تر دې پورې هم چې دواړه یو مزدوران وي په یو ځای او په یو مؤسسه کې کار کوي همدغه یو مزدوران او همدغه یو کار کول د هغې یو 1000 روپۍ یو 1000 کرونه موټر اضافه پیسې لري او د دې بل لږ ضعیفه موټر وي نو موټر پورې هم خاندي آیا دا تا ته د تقدیر نه راغلی آیا دا تا په خپله باندې جوړ کړی دی چې هغې نه دی جوړ کړی ستا انجنري دا کړې ده چې هغه دومره مشر دی یو ښه موټر یې ځان ته اخیستی نه د الله تعالی داد دی یو سړی به فقیر وي یو دا د الله تعالی هغه ژوند دی چې انسان ته وربخلی دی چې په طبقات شتا باندې او په مختلفو نوعونو باندې پیدا کړي د ژوند د حالاتو په مختلف قسمونو باندې ویشلي دي نو مسخرې به کله هم نه کوي تنابز به کله هم نه کوي 3 شیانه مونږ وویل تمسخر تنابز چې یو سړي دپاره عیب لټول په زوره باندې د هغې عیب راسپړل او بیا د هغې نه وروسته د تلمس کول ای ګډه ای شله ای غریبه ای ضعیفه او ای ګونګا او یا فلانیه ای فلانیه دا تا نه دي ورکړي ورته نه ستا په وسه کې شته دي کله چې دا تلمز وکړي نو الله جل جلاله بیا فرمایي ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان وایي دا هغه فسق دی وروسته د ایمان راوړلو نه کله دې چې ایمان راوړ هر څه محو کړل الاسلام یهدم ما قبله اسلام دې چې کله راوړ او مسلمان شوې مخکیني څومره ګناهونه دي چې دي ټول هدم او وړي د منځه او لرې کوي یې د منځه مسلمانه درته وایي چې بعد د دې نه تا دا وکړه دا فسق دی او فسق څه شته وایي ستا په هر یو رګ کې ستا په هر یو خیال کې ستا په هر یو فکر او مغز کې تا ته هغه فکرونه راوړاندې کېږي چې تا هېڅ وخت خیر ته نه رسوي دې ته فسق ویلی کېږي د وړي ګناه نه تر غټې ګناه پورې ته یو فاسق انسان شوې او الله تعالی لا يحب الفاسقین فاسق سړی نه خوښوي او فسق تشنت بې اتفاقۍ اچولو ته د بل چا زورولو ته د بل چا په مال باندې تعرض کول د هغې په هر څه باندې تعرض کول دې ته فسق ویلی کېږي نو اوس د فسق نه ځان وساته د وړي او د غټې ګناه نه ځان وساته فمن لم یتب بعد ذلک فاولئک هم الظالمون ایمان دې راوړ خو بیا دې هم فسق وکړو او خلک دې وځورول د فسق په نامه باندې ډېر زیات ګناهونه وکړه توبه دې ونه ښکله او توبه دې په ځای نه کړه که وښکلې دې هم په زیاته دې ونه رسوله اولئک هم الظالمون نو تاسو دا هغه کسان دي چې ظالمان دي ظالم څه ته ویلی کېږي ظلم یو د تیارو ځنې دی خپل ژوند دې ټول تیاره که خپل ژوند دې ډېر بې خونده که خپل ژوند دې ډېر وړوکی که خپل شخصیت دې ډېر وړوکی که فلهذا دې ته ظلم ویلی کېږي چې په خپل ځان دې وکړه نو الله تعالی دې درته عفو وکړي او الله تعالی دې په سمه روان کړه بیا فرمایي په بل آیات شریف یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو بیا هم خطاب کوي ورته ای زما بندګانو چې ایمان هم راوړی دی ای ایها الذین آمنو تاسو ایمان لا یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن ځانونه وساتئ د ګمانونو نه د ټولې مرحلې د بلاغت د نقطې نظر او د منطق د نقطې نظر په 3 قسمتو باندې تقسیم شوي دي یو شک د موضوع دی یو سړی شک لري چې احمد راغلی دلته او که نه دی راغلی دې ته شک ویلی کېږي دویم ځن ته ویلی کېږي ځن دا چې ولا څه نښې مخې مې د دې ولیدې خولۍ دلته وه یا څادر یا پتلون یې دلته دی نو ولا دا سړی به راغلی دې ته ځن ویلی کېږي او دریم یقین دی یقین دې ته ویلی کېږي چې بعینه او یا بعلمه ته وګوري چې دا سړی دلته دی اوس دغه ځوان دا ګمان الله جل جلاله وایي چې ځکه چې تاسو ګمانونه مه کوئ بعضې د ګمانونو نه
ګمانونه دا ګناه دی. ولا تجسسو، تاسو تجسس مه کوئ، سیډي کېږئ مه، شیطاني مه کوئ، یو د بل ته مه ورنږدې کېږئ. اوس دا چې کله انسان ظن کوي او ګمان کوي، ظن المؤمنین خیرا، د مؤمن ګمان همیش دپاره په ښه باندې وي، او که دا ګمان یې په بد باندې بدل شي، یو سړی په لاره باندې تېرېږي، ولا دا موټر تیز و او یا دا سړی وړاندې لاړ او یا وروسته راغی او یا مخکې راغی، دا به فلاني ځای ته تللی او دا به فلانې کار به یې کړي. تا ته ضرورت څه دی چې دا ګمانونه کې، او تا سره دا شیوه د کوم ځای نه پیدا شوه، او تا سره دا بزرګي د کوم ځای نه پیدا شوه چې د هغې اعمال دې کنټرول کړه. ایا ته کرام الکاتبین ملایکه یې چې د هغې ولې دې دا بد ظن وکړه، د هغې په ځای باندې چې بد ظن او بد ګمان کې ورباندې ښه ګمان وکړه چې دا زما مسلمان ورور دی. ظن المؤمنین خیره، د خپل مؤمنیت فضا دې په ځای کړه او په الله باندې انسان ښه ګمان لري. که چېرته دې ګمان خراب کړه، دغه ټول ګمان صنف دې ځان سره خراب کړه. ولې دې خراب کړه؟ ځکه چې الله باندې به ته نیک ګمان کې. ورته به داسې وی چې یو سړي پوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه څه دې کړي دي، څه دې جوړ کړي دي په وخت د ځن قدم کې، آخرت ته به څه ځان سره وړي؟ وایي ما سره هېڅ هم نشته دی، خو په الله باندې زه نیک ګمان لرم چې غفور دی. وایي الله به تا بخي. ځکه چې نیک ګمان په الله باندې وکړې نو الله دې هم بخي. که نیک ګمان په خپل ورور باندې وکړې نو ورور ته دې هم ډېر زیات نږدې کېږي او محبت پیدا کېږي. سټونز او تکلیف ټول وځي کله چې نیک شي سړی، یو تر بله سره نږدې شي سړی، ځوان او د منځ کې نه وي. آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ولا تجسسوا، تجسس مه کوئ، د بل چا عیب مه لټوئ. ورځې د بل چا عیب لټې چې په کوم ځای کې ناست دی او کوم ځای کې نه دی ناست دی، کې خپل وخت ولې مصرفې، خپل فکر او عقل ولې مصرفې؟ ای انسان هوښدار دی درته چې د انسان په باره کې فکر مه کوه، د هغې تجزیه د اعمالو مه کوه. ته ځان نه د لابراتوار جوړ کړی او د هغې لپاره ټول هر څه راوباسې چې ته ودرېږه دې ښه عمل وکړه. تجسس مه کوه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تجسسوا ولا تحسسوا، تجسس مه کوه ولا تحسسوا، پټ عیبونه یې مه راسپړه، ښکاره عیبونه یې مه راسپړه، او کې نو خیر کار وکړه. تحسسوا، د خیر ښېګڼې راوسپړه. والله سړی مونځګزاره دی، سړی ښه غیرتي سړی دی، سړی ښه میمانداره دی، سړی مونځګزار، سړی روژهدار. دې دپاره هغه ښه ګمانونه تحسسو، ښه ګمان همیش دپاره وکړه. او مه کوه تجسس، مه کوه تکلیف. ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا، او مه کوئ غیبت یو د بل نه. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم غیبت څه ته وایي؟ هغه ورته وایي چې رسول غیبت یې بما یکره اخیه، چې ستا ورور چې شی بد ګڼي ته یې په هغې باندې یاد کړې. و یا رسول الله بما فیه، که چېرته دا پکې وي دا غیبت، ورته ویل که غیبت ورکې وي دا ګناه ورکې وي غیبت شو، او که ورکې ګناه نه وي نو بهته، تا وایي بهتان وکړه په دې باندې. بهتان د قاضي په نیز باندې شرعي تعذیر لري، باید په دروغ باندې ووهل شي. ولې دې دا کار وکړه؟ او د خدای په نیز باندې یو بد شی دی، د هغې شخصیت دې خراب کړه. ته څه کار لرې چې د هغې په غیبت کې د هغې شخصیت خرابې، د هغې ابرو او عزت خرابې؟ المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. یو مسلمان د بل مسلمان باندې د هغې وینه تویول ورته حرام دي، د هغې عرض او عزت ورته حرام دی چې هغه عزت ریزي کوي، او ماله او مال خوړل ورته حرام دی چې بې اجازې د هغې نه خوري. ولا تحاسدوا ولا تغابدوا ولا تدابروا، ای خلکو غضب مه کوئ، حسد مه کوئ، شاته مه ځئ، بل چا پسې رسته خبرې مه کوئ. کونو اخوان الله، کونو اخوانا فی الله، د الله په نیز باندې اخوان او ورونه اوسئ. دوه خپې دوه لاسونه، ټول اسکلیټ، ټول وجود، روح، هر څه ستا او د هغې دواړو یو شی دی. ولې دې هغه سپک کړه؟ ته په کومه فوقالعادګۍ باندې د هغې سپکاوی کې، په کومه فوقالعادګۍ باندې د هغې غیبت کې؟ آیا د دنیا دې درجې ته وغواړئ؟ زما نیکټایي ده، زما ښه دریشي ده، ولا زه ډېر معتبر شوم، ولا زما بچي دي زه ډېر معتبر شوم، د هغې څوک نشته دی، هغه فقیر دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به هم دا ویل کېده چې ته هغه څوک یې چې سټه دې وتلې ده، ستا اولاد نشته دی، زوی دې مړ شوی او لور دې لورګانې دې په عربو کې اهمیت نه لري. الله جل جلاله ورته دغسې بچي ورکړه چې نن د ټولې دنیا امت د هغې بچي دي، نن د ټولې دنیا
مسلمانان د هغې صلی الله علیه وسلم ورسره وایي نوم یې بې احترامه نه اخلي. اما هغه چا چې دا پیغور کو تر ننه پورې نوم ورک دی او نه بیا زیاته راځي. فلهذا د غیبت کول هغه څه دي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې ولوسته سهل رضی الله عنه روایت کوي وایي که ماته څوک د دې ضمانت وکړي چې د دواړو لحیو ترمنځ چې منځ کې ژبه ده که د دې تضمین وکړي او دا صحیح کړي او په رښتیاو باندې عادت کړي او صحیح چې د خپو په منځ کې دي دواړه د فرج دي منځ کې که د دې تضمین ماته څوک وکړي چې دی صحیح اصطلاح باندې استعمال کړه او فرج په صحیح اصطلاح باندې استعمال کړه زه د دې تضمین کوم ورته چې دی به جنت ته ځي. هغه څوک په بل حدیث شریف کې فرمایي څوک چې د دواړو د دې جوفانو دواړو خیال ساتي د دې ته فکر کوي د ژبې خیال ساتي د فرجو خیال ساتي فقط دخل الجنه هغه به جنت ته ننوځي. ولې د ژبې هغه فرار دی دغه یو ژبه صلح 3 کلمو باندې صلح ټولې دنیا سره صلح په دې یو کلمه باندې اسلام لا اله الله فقط صرف په یوه کلمه پول هر څه لري شو مسلمان درته ویل شو په ولو صفتونو باندې داخل شوي په صلح کې داخل شوي او په ودې ویل چې کفر په یوه کلمه باندې کافر شوي په ول کوم یو میدان او کوم فیلډ دی چې هغه ټول حبط او خراب کړ کوم سوابق چې ټول دې خراب کړ ولې په یوه کلمه باندې صلح په یوه کلمه باندې اسلام په یوه کلمه باندې کفر په یوه کلمه باندې فسق د یوې کلمې د ویلو دپاره تا ځان ته دومره عذاب جوړ کړ چې خپله دغه ژبه دې کنټرول نه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي یا داسې وکړه چې ژبه په ذکر باندې لمده ښه ده او یا دا ښه دی چې همیش دپاره چوپ وي. ابوذر رضی الله عنه ته یې وخت سړی وایي ما هذا الوحده ولې ځان ته ناست دی تور څادر دی اغوستی دی ځان ته په جومات کې ناست یو کله ولې چا سره نه کوي او سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي څه اورېدلي مې دي چې وحدت کې او یوازیتوب کې خیر من جلیس السوء هغه څوک چې بد دی او د هغې سره کښېني او غیبت درته کوي او تهمتونه درته کوي او ګډې وډې درته وایي لا یعنی خبرې درته کوي لا یعنی خبرې بې معنه قیل وقال الله جل جلاله نه خوښوي قیل وقال نه خوښوي کثرت السوال او نه خوښوي ضیاعت المال بې ځایه مصرف کول. بیا ابوذر رضی الله عنه فرمایي چې د یو ښه دوست سره کېناستل بهتر دي د یوازیتوب نه او الوحدة خیر من جلیس السوء او یوازې کېناستل بهتر دي د هغه چا نه چې بد سړی وي او بد کارونه کوي د هغې نه بهتر دا ده چې ځان ته کښېني. په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم المرء على دین خلیله یو سړی په خپله د دین یا په هغه صفاتو د خپل دوست باندې وي چې څوک د هغې دوست دی په هر ځای باندې همیش دپاره هر صنف هر یو کس د خپل صنف سره الوزي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ټول دوستان د بل دوست په دین باندې وي. فلینظر وګوره ماذا یخلل چې څوک دوست نیسي ایا لوچکې او خرابکار غل شرابي دی دوست نیولې او کنه یو عالم یو تقوادار یو زاهد یو هوښیار یو تعلیم یافته یو ښه سړی دوست نیولی دی. همیش دپاره دا صنف معلومیږي کله چې دوست ښه دوست و نو سړی ښه سړی دی که چېرته دوست خراب و سړی خراب سړی دی. په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاوت کړی دی فرمایي چې بیا وروسته لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه آیا دا تاسو دوست ګڼئ چې د یو ورور غوښه وخورئ په داسې حال کې چې هغه غوښه خوړل د خپل ورور په داسې حال کې وي په داسې حال کې وي چې هغه تاسو بده ګڼئ او بیا هم هغه غوښه خورئ ولې ځکه کریهتموه فکریه تاسو یې بده ګڼئ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه فکریهتموه واتقوا الله د الله نه اورېږئ ان الله خبیر بما تعملون پرهیزګاري وکړئ تقوا یې راوړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په باره کې وایي التقوا ها هنا تقوا دلته ده زړه جوړ کا برابر کا. هر سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اصبح بني آدم وخت چې سحر کوي یو بني آدم تکفرو اعضاء كله ټول اعضاء په عذر زارۍ راځي ژبې ته او ورته وایي چې اتق الله د خدای نه وګوره فینا په موږ کې
چې زمونږ اعضاو دپاره ته د خدای نه وویرېږه. ولې د خدای نه وویرېږه؟ ان استقم ته که ته چېرته برابره یو صحیح خبرې کې او رښتیا وې او ذکر کې، نو موږ ټول مستقیم یو. لاس مې مستقیم، خوا مې مستقیمه، سر مې مستقیم، فکر، زړه ټول مې مستقیم دي. و ان اعججته، او که چېرته ته کږه شوې ای ژبې، اعججنا، موږ ټول عضو کږېږو. ته که یو منافقت کې، ته که یو ګناه کې، ته که یو اسم کې، او ته یو بد ګمانونه کې، او ته غیبتونه کې، او ته فسق و فجور کې او مسخرې کې، فلهذا موږ ټول دې کې استعمالیږو. نو اتق الله، د خدای نه ویرېږه زموږ په حق کې. همدغسې ټول ای ملته، ای مسلمانانو، هر یو سړی باید ځان سره دا فکر وکړي چې یا الله ما داسې استعمال مه کړي لکه ژبه یو ځای کې ناست یم او ټول خلکو مخ کې مسخرې کوم او خلک خندوم یو په بل باندې. آیا دا ښه کار دی؟ نه. ځکه زه هم همدغسې استعمال شوم. په فسق کې مې د الله تعالی استعمال نه کړي، په اسم او په ګناه کې مې د استعمال نه کړي. دا فکر ځان سره ولره. یو بشر یو شخصیت یو انسان دا دنیا ټوله څوک چلی؟ دې کې پیغمبر راغلی، دې کې هغه څوک راغلي چې بهترین پادشاهان دي، بهترین عدالت خلک دي، بهترین علما دي، دینونه یې راوړي دي، قسمه قسم څرخونه. ته پکې ولې مسخرې کې؟ ته پکې ولې غیبتونه کې؟ آیا نیکي کمه ده په دې دنیا کې چې ته نیکي وکړې؟ آیا جوماتونه نشته؟ آیا سبقونه نشته؟ آیا اولاد دپاره د نصیحتونه نشته؟ ستا دپاره نشته؟ ټولې زمیني مسایل دي. ولې دا نه فوت کېږي؟ دغه د 80 کال عمر، 50 کال عمر، دې باندې څومره غره شوی. روز ورځ په قیامت الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا ابن الستین، ای د 80 کالو بچیا، ووایه څه دې راوړي دي راته؟ بیا به ورته څه ما غیبت راوړي، ما مسخره راوړي؟ لږ ځان ته همیش دپاره ته د ځان قاضي شوي. لکه د مظفر شاه متل مې چې درته ویو، کله چې موږ د خلکو عیبونه ګورو نو خپل عیبونه نه ګورو، او که کله خپل عیبونه وکاته بیا ټول خلک راته ښه خلک ښکاره کېږي. فلهذا موږ همدغسې کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت کم دی، نور دعا کوو اله العالمین زموږ دا محفل کې ذکر کوو، محفل کې ایسار خدای دې ثوابونه زموږ مړو ټولو ته ورسوي. اله العالمین په هغه لاره روان کړي چې موږ د غیبت، مسخره کېدو، د تکلیفونو، زحمتونو، د ټولو ګناهونو نه موږ په امان. ربنا علیک توکلنا الیک انبنا والیک المصیر.